السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول ګللیو شاګردانو په دې ویډیو کې ټول ښه او جوړ یاست او زموږ یوټیوب چینل ته په خاص ډول د کمپیوټر صفري زده کړې کورس ته ښه راغلاست درته وایم. نن ورځ موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې 14مې ویډیو سره حاضر شوي یو. نننۍ ویډیو زموږ بیا هم نوټ برخې لپاره ځانګړې شوې ده. نوټ برخه کې بیا هم په اینپوټ ډیوایس باندې خبرې کوو. اینپوټ ډیوایس وپیژنئ چې اینپوټ ډیوایس څه ته ویل کېږي. لکه څرنګه چې کومه ویډیو اپلوډ شوې وه څو ورځې مخکې مثال د هارډویر برخه به راکوي پاکه موږ تاسو ته بیا د هارډویر برخې در پېژندلې وې. اینپوټ ډیوایس و مثال پاکه شامل و، آوټپوټ و، پروسیسینګ و، سټوریج و، کنیکټینګ و. له همدې جملې څخه مثال له همدې لیست څخه له همدې برخې څخه موږ نن ورځ اینپوټ ډیوایس راخیستی دی. اینپوټ ډیوایس تاسو ته په تفصیل سره در پېژنو په بشپړ ډول. که تاسو ټول ګلالي شاګردان ویډیو سکپ کوئ مو تر پایه وګورئ نو انشاءالله تاسو په همدې ویډیو کې د اینپوټ ډیوایس په مکمل تفصیل په مکمل معنا په هدف پوه شئ. راځو خپلې موضوع ته ویډیو لورته ځو. تاسو متوجه شئ ګلاليو شاګردانو by input device we can enter the data into the computer. input device په واسطه موږ تاسو کولی شو چې کمپیوټر ته ډیټا داخله کو دننه کو. نوره تفصیل پورې کوو تاسو ورخطا کېږئ. ما په پښتو باندې هم دغه تعریف راخوستی، پښتو ته مې ترجمه کړی دی. انشاءالله پوره جزئیات پورې کوم ستاسو به ټول مزغه سار ښه په منظم ډول په خلاصیږي. تاسو په کات حوصله وکړئ. مثال ویډیو سکپ کوئ. موږ تاسو وویل چې مثال by input device we can enter the data into the computer. وبخښئ input device په واسطه موږ تاسو کولی شو چې کمپیوټر ته ډیټا داخله کړو. په پښتو مې تاسو ته راخوستی دی. تاسو وینئ دلته مثال هغه آله یا پرزجات څخه عبارت دی مثال چې په واسطه کمپیوټر ته ډیټا او معلومات داخلیږي. مثال تاسو پښتو هم وګورئ دلته موږ لیکلی دي مثال واضح ډول هغه آله یا پرزجات چې د هغه په واسطه موږ کمپیوټر ته معلومات او ډیټا داخلولی شو عبارت له اینپوټ ډیوایس څخه دي. اوس به راشو تفصیل ته. همدا مثالونه دي مثال جایسټیک دی، ماوس دی، میکروفون دی، سکینر دی، کامرا، کیبورډ، USB داسې نور. څه رقم ته مثال په کومه طریقه داخلیږي ډیټا او څه ډول. لکه مثال په تعریف کې تاسو ولیدل چې هغه آله یا پرزجات چې په واسطه کمپیوټر ته ډیټا داخلیږي ته اینپوټ ډیوایس ویل کېږي. هغه پرزې مثال چې په واسطه موږ وکولی شو چې کمپیوټر ته ډیټا داخله کړو. ډیټا که تاسو نه وي پېژندلي مثال د ډیټا ویډیوګانې هم زموږ په یوټیوب چینل کې شته او په همدې اړه موږ ویډیوګانې جوړې کړې وې. د ډیټا په باره کې کمپلیټ بشپړ معلومات تاسو ته درکړي دي. تاسو هغه ویډیوګانې هم کتلی شئ چې چینل ته لاړ شئ پلی لیست ته کې کمپیوټر صفري زده کړې په نوم په ډېر ولټوئ. خو په ډیټا باندې به لږ بیا موږ اشاره واچوو. ډیټا همدې ته ویل کېږي د تصویرونه مثال ویډیوګانې هر ډول فایلونه چې تاسو کمپیوټر ته لګئ که ډاکومنټ وي، آډیو وي، ویډیو وي، تصویري شکل ولري دا ټول ډیټا یادېږي. د دې نه وروسته مثال همدغه ویډیوګانې مثال چې په ډیټا کې شاملې دي ډیټا مجموعه کې ورته ویل کېږي. پکچر دی مثال آډیو ده مثال ډاکومنټ ده، پروګرام ده، سافټویر. همدغه مثال اوس چې موږ تاسو هر کله کمپیوټر ته لګو همدغه د څه شي په واسطه لګو همدغه د همدې پرزجاتو په واسطه لګو. همدغه ته پرزجات ویل کېږي. همدغه د اینپوټ ډیوایس مثالونه دي. لومړی سر کې جایسټیک دی. په جایسټیک باندې لږ تفصیل اچوو. مثال د نه وروسته بیا په هر یو کې مثال ځان ته درس کې په همدې کې په خپله ویډیو اپلوډ کوو په جایسټیک نه، همداسې په ماوس کیبورډ نه، په همدې نه بیا زیات جزئیات ورکوو. خو په دې خاطر په همدې لږ رڼا اچوو چې ستاسو سر سم په خلاص شي. جایسټیک که تاسو لیدلی مثال په ښارونو کې په اکثره داسې مشهورو ځایونو کې غټ غټ ګیمونه لګېدلي وي مثال د وړو ماشومانو لپاره هغه گیم کې د جایسټیک په واسطه هغه سیګنل نقل کوي کمپیوټر ته او کمپیوټر ته ډیټا ورکوي. خو که اکثره تاسو سره ناشنا وئ وبه یې پېژنئ مثال په تفصیل کې چې کله موږ په همدې اړه ویډیو جوړه کړو پکې به تاسو په کمپلیټ ډول وپېژنئ. د همدې په واسطه هم ډیټا نقل کېږي. ماوس خو مثال تاسو ته اکثره معلوم ده چې څوک کمپیوټر استعمالوي. ماوس په واسطه هم موږ تاسو کولی شو چې کمپیوټر ته ډیټا داخله کړو. د دې نه وروسته میکروفون دی. میکروفون په واسطه هم ډیټا داخلیږي. مثال آډیو شکل کې تاسو ریکارډ کوئ. آډیو مثال شکل کې کوم ریکارډ شي دا کمپیوټر ته دننه کېږي د خپله اینپوټ ته. د دې نه وروسته سکینر ده. سکینر په واسطه مثال کاغذونه تصویرې همدا چې کله تاسو سکین کوئ کمپیوټر ته لیږدوئ پیکچر په شکل کې پیکچر ډیټا په شکل کې همدا خپله یو اینپوټ ډیوایس ده. همدې څخه وروسته کمره ده. خپله مثال د سمارټ فون موبایلونه دي ټچ موبایلونه همدا خپله کمپیوټر دی. پوه شئ په دې چې کله تاسو تصویر واخلئ دا کمپیوټر یا موبایل د نقل کوي. مثال یا په کمپیوټر هم خپلې کمرې لري په کمپیوټر تصویر واخلئ همدغه خپله یو پیکچر په شکل کې همدا ډیټا تاسو هم کمپیوټر ته دننه کوئ. دا خپله هم یو اینپوټ ډیوایس ده کمره.
همدې څخه وروسته کیبورډ دی. کیبورډ هم خپله یو انپوټ ډیوایس ده. مثلا څومره لیکنه چې تاسو کمپیوټر ته داخلوئ، یا د انګلیسي لیکنه وي، مثال پښتو وي، عربي وي، اردو وي، هره ژبه یې د خپله انپوټ ډیوایس ده. مثال د په واسطه موږ کومه ډیټا داخلولی شو، الفابیټک ډیټا یا الفانومیریک ډیټا. د دې نه وروسته یو اس بي ده. یو اس بي خو مثال په شریکه فلش ممري کارت د ټول په یو اس بي کې راځي. مثال تاسو د یو اس بي د فلش ته لیاره ممري کارت ته لیاره کمپیوټر ته ویډیوګانې، تصویر، پروګرامونه، مثال پی ډي ایف فایلونه، هر څه د کوم فایلونه چې دا داخلوئ د خپله انپوټ ډیوایس ته مثال انپوټ ورته ویل کېږي. ښه، ټول هغه پرزجات مثال موږ تاسو داسې ویل په ډیټا کې چې ټول هغه پرزجات چې په واسطه موږ کمپیوټر ته ډیټا داخلولی شو یا آلې، هغه ته څه ویل کېږي؟ انپوټ ډیوایس. ښه، انپوټ ډیوایس خو په شریکه کې همدغه ته ویل کېږي چې کمپیوټر ته په سټیشنري ډیټا داخلېږي. که څوک تاسو ته ووایي چې مثال د آلې د پرزجات څه شي ته ویل کېږي؟ آلې پرزجات مثال په انګلیسي کې د هر پرزې ته مثال یا ماوس ته یا مثال سکینر ته همدې ته په انګلیسي کې ډیوایس ویل کېږي، په پښتو کې پرزه او په فارسي کې آله ته ویل کېږي، مثال آلې. همدغه ته مثال پرزجات آلې ویل کېږي، لکه جایسټیک، ماوس شو، میکروفون شو، سکینر شو، کمره شو، کیبورډ شو، یو اس بي شوه. دلته څه ما مهم راخیستي دي، کیدای شي نوره هم وي، خو هر دا ډول وسیله مثال دا ډول کوم ډیوایس چې پیدا کېږي چې کمپیوټر ته ډیټا په داخلېږي، مثال همدغه شی دی انپوټ ډیوایس دی. نو خدای دې وکړي چې ملګرو، دوستانو، ګللیو شاګردانو په همدې پوهېدلي یاست. کومه ستونزه نه وي مثال انپوټ ډیوایس مو پېژندلی وي، که بیا کوم مشکل یا څوک پوه شوي نه وي په کار، تاسو موږ ته په همدې ویډیو نه کمنټ هم کولی شئ. خو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به موږ تاسو د وټساپ شمیره اچولې وي، فقط وټساپ ته هم میسج کولی شئ. انشاءالله موږ تاسو ته په خپل وخت سره به ځواب درکولی شو. ښه وخت، خدای په امان.